بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذین، مثال دا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل په شان د مثال حبتن د داسې دانې د انبتت چې رزرون کړي سبع سنابل او وږي فی کل سنبلة 100 حبه چې په هر یو وږي کې سلدانې والله رب العالمین ضعیف ډیر زیاتوي د دین هم لمن یشاء چا د پاره چې وغواړي والله واسع فراخی والا علیم خپو هدي الذين هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلار د الله کې ثم لا يتبعون بانور پسې کوي ما په هغه څه پسې انفقو چې خرج کړي وي منن سه احسان زباتل ولا اذن او نڅ ضرر لهم شته د پاره د دوی اجرهم ثواب د دوی عند ربهم د دوی در رب سره ولا خوف عليهم او نبوي سيره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن شي قول خبر معروف خا ومغفرة ومعفي کول خیر دیر خدی من صدقه دا خیرات نا يتبعها چاغي پسی اذن ضرر وی والله رب العالمین غنی بحاجت بنیاز حلیم صبر کون کې دی یا ایها الذین ایغا کسانو آمنو چې ایمان مراوړې دي لا تبتلوا مزای کوي مباتلوي صدقاتکم خیراتون خپل بالمن والاذى پس باطل سره پتنګولو سره کلذي بشاندا غچا ينفقو چې خرج کوي ماله مال خپل ریا ناسی د پاره د خودنی خلقو ته ولا يؤمن او ایمان لري بالله په الله باندې او یوم الاخر او په ورځ رستنی فمثله مثال د کمثل صفوان په شان د هغه صفا غټي دي عليه تراب چې پاغه باندې خاورا فاصابه بیاوری پاغه باندې وابلون تیز باران فترکه نو پریدا باران هغه غټي لرا سولدن خویا صفا لا يقدرون قادر بنشي على شيء په هیڅ یو چیز باندې مما د هغه څنګه کسبو چې کړی دی دوی والله رب العالمین لا يهدي لار نخي القوم الكافرين قوم کافرانو ته